د حقابې پر سر شخړه. دا ځل د ایران د استازو جرګه د اوبو غوښتونکې شوه. د ایران د پارلمان څه باندې 200 غړو په یوه ګډه اعلامیه کې سیستان ته له هلمند سیند د اوبو حقابې پر ورکړې ټینګار کړی. د ایران د استازو جرګې ګواښ کړی که چیرې تر 3 میاشتو د ایران سیستان ولایت ته اوبه خوشي نه کړل شي، انساني ناورین به رامنځته شي. د ایران پارلمان د امنیت کمیسیون غړی فدا حسین وایي د ملت کور او د ملت د استازو دریځ نیونه د دې لامل شو چې په هر حال کې طالبان باید دغه واقعیت ومني، هرومرو او ژر تر ژره حقابه باید رعایت کړي، ځکه موږ جدي ستونزې لرو. تر دې مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د خپلې حقابې په تړاو د خبرو له ترسره کېدو خبر ورکړی و. خو د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند وایي په دې وروستیو کې سرپرست حکومت د حقابې په تړاو له ایراني لوري سره کومه ناسته یا خبرې اترې نه دي کړي. د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند مطیع الله عابد وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دې هکله له کوم پلاوي سره مذاکره نه ده کړې او نه هم کوم پلاوي دغه وزارت ته تشریف راوړی. د سیاسي چارو شنونکي بیا په دې نظر دي چې دواړه لوري باید د هلمند سیند د هوکړې لارښوونې جدي وګڼي او د هغه پر بنسټ پر مخ لاړ شي. د نړیوالو اړیکو کارپوه نظیم سمون وایي هغه اختلافي مسایل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د حقابې په هکله رامنځته کیږي باید د 1351 هجري لمریز کال د معاهدې او الحاقي پروتوکولونو پر بنسټ حل شي. تر دې مخکې سرپرست حکومت ویلي د سختو وچکالۍ له امله د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده.